د قبایلی ضلع خیبر تحصیل باړه کې د ډوګرا په مقام د تیرو شاوخوا 2 کالو نه راهیسې د یو پل په تعمیر کار روان دی، خو په کار کې د ځنډ په وجه د 2 کالو مودې تیریدو باوجود هم د دې پل تر اوسه مکمل نشو، چې له امله یې عام خلک، مریضان او طالب علمان په تګ راتګ کې د سختو ستونزو سره مخ دي. نو موږ حکومت نه لکه دا هغه کوو، مطالبه کوو چې یاره مثال دا کور چې زر وشي د خلکو د تکلیف نه دا به چې کم دی کام شي که نه. او بل د قومونو غم ساتو که نه، لکه د ډېرو قومونو تړون په دا باندې کېږي که نه، چې غټې اوبه راشي بیا لکه ډېر تکلیف وي په تګ راتګ کې که نه. د پل د نشوالي له امله د سبق لپاره کالج ته تلونکي یو طالب علمان وینا دا چې د دې پل د نه جوړېدو په وجه دوی په دې یخه یخنۍ کې د خوړ په یخو اوبو کې په تېرېدو باوجود د دوی او د دې ترڅنګ دلته هسپتال ته مریضان هم په دې یخو اوبو کې په راتېرېدو مجبور دي. نو چې کوم د خلکو له تکلیف دی دا وګوره، د خلک په پیدل باندې په د یخو اوبو کې همداسې دا ګوډې کله پکې ونښلي او بیخي تکلیف دی خلکو له. نو که دا باندې کور لږ تیز شي او دا پل سر له ورسېږي نو موږ بس ډېر مشکور وو حکومت او چې کوم خلکو سره دا شی په لوس کې دی. نو بس موږ خو هر سهار دلته کې په د یخو اوبو کې روپېرې کېږو او بس بوټان جورابې هر څه لکه مطلب وبسو، نو موږ له ډېر تکلیف وي، بلکې په دا نور هم یخني سیوه کېږي نو ډېر مشکل دی. د سیمې خلکو د غوښتنه کړې ده چې د دې متعلقه چارواکي دې د دې پل په جوړېدو کې د ځنډ نوټس واخلي او مقامي خلکو ته دې په تګ راتګ کې د اسانتۍ لپاره د دې د پل د جوړولو لپاره مؤثره اقدامات وکړي. د کیمرا ټیم سره ذاکر آفریدي، وحدت نیوز باړه، ضلع خیبر.